بچی په هر چا ګران دي. د هر چا بچی هر انسان ته خواږي. په خپلو بچو باندې خلک غواړي چې د دنیا ټول نعمتونه وشیندي. دغسې اکرم خان هم په 21 ګریډ کې افسر و 3 زامن یو. په 3 واړو زامنو به ډېر خیال ساتل. په ښو کالجونو کې په ښو سکولونو کې داخل کړي. وخت سره سره هغې د سبق نه فارغه شو. د فراغت سره سم دم ټیک ټاک په خپلو کارونو باندې په خپلو وظیفو باندې ولګېده. خو بیا یې هم د پلار د 21 ګریډ افسرانه په مختلفو طرفونو باندې فایدې اوچتو. په خلکو بیا رو بچولو، خلک بیا دباول. خو څه وخت پس اکرم خان د خپلې نوکرۍ او د خپلې وظیفې نه ریټایر شو. همدغسې بچو به په مختلفو خلکو باندې خپل پریشر ورزول. وخت سره سره اکرم خان چې ریټایر شو نو د دې هغه کم روب چې و په دې چې کم پیرنس وارو د افسرۍ هغه ورو کمېده. اکرم خان هم د خپل پنشن په پیسو باندې گزاره کوله. بچو ته لاس نه نیو. بچی هم په خپلو مزدورو په خپلو خوارو باندې سر شو. ښه ډېره پیسې یې وله ګټلې. یو ځای پکې کاروبار شروع ودونه یې وله وکړه او هغې په خپل ژوند باندې مصروفه شو. د اکرم خان خیال چې د دې د ذهن نه کله وتو نو اکرم خان په ځان هم پوه شو. اکرم خان به د خپلو نوسو سره په چمن کې کورسۍ چولې وه. د څو لحظو دپاره به خپل خیال بدلولو کوشش وکړو، خو بیا هم په ذهن کې همدغه خبره وه چې بچي زما خیال ولې نه ساتي. بچونه ډېر زیات مایوسه و. خپلې خوارۍ ورته رایادېدې. هغه تکلیفونه چې د بچو دپاره یې تېر کړه. هر پلار غواړي چې په آخري عمر کې دې اولاد د هغې په کار شي. خو د اکرم خان دا نصیب نه و. بچی بیا د خپل ډیوټۍ نه واپس راغله او سیده به خپلو کمرو ته خپلو بچو سره ننوته. اکرم خان به یکی تنها په برنډه کې پاتې شو، پریشانه په سوچونو کې. خپل سوچونو خوړو. وخت په وخت باندې صحت خرابېدو. اکرم خان همدغه پریشانو ورځ په ورځ کمزوری کولو. یو عصابي مرض ورته ولګېدو چې په خوب به تې خطا شو، د نیمې شپې به راپاڅېدو، و به یې ژړل او دغه سوالونه به یې خدای ته وکړه چې یا الله ما نه که کومه غلطي شوي هغه غلطي ما ته معاف کړه. خو اکرم خان بیا به هم که په دغه وخت سترګې ورغې نو د سهار اذان سره به راپاڅېدو او د بچو دروازو ته به مخامخ کېناستو او د خپلو بچو په انتظار به چې سهار به کله شي چې زما بچي راپاسي او ما ته ووایي چې پلاره مونږ ځو خپلې ډیوټۍ له. اکرم خان صرف د دغه یو څو تپوسونو یا د یو څه لږې غوندې مینې په انتظار د خپلو بچو په دروازه کې د سهار نور به راوختو. اکرم خان به دغسې ټک وهلی د دروازو مخې ته ناست. اکرم خان په دغه غم کې او په دغه درد کې ورځ په ورځ اوچېدو. خو د بچو هغه مینه اکرم خان ونه لیده. څو ورځې پس اکرم خان په کټ پرېوتو. بچو وله یو کمره کې کټ واچولو. په هغه کټ کې اکرم خان یوازې و اوازې کېناستو. خبره نه شوه کولی. په ژبه ګونګی شو. بچي یورپ ته لاړه. خپل بچي د ځان سره بوتله د 3 میاشتو په چکر باندې. هغې ځان ته ویزټونه ولګول. اکرم خان له یو نوکر وساته. نوکر یو ورځ په دوایه پسې بازار ته ووتو او په اکرم خان پسې تاله ووهله. نوکر چې د دوایه د دوکان نه راوتو نو یو تیز موټر راغو. نوکر یې ووهل. نوکر اسپتال ته لاړو یوړو او په اسپتال کې په کوما کې لاړو. اوږد خوب وده شو. ورځې تېرېدې د اکرم خان تپوس له څوک نه راتله. بچي ترې ناخبر و. نوکر یې بېهوشه پروت و.
بچو سره غم شو. بچو یې ټیکټونه راواخیسته، واپس چې راغله په کور چې راننوته نو ټول کور ته تالې لګېدل. د اکرم خان تالی ماته که د کمرې چې دننه ورننوته، اکرم خان نو تشه ډوکي پراته.